د افغانستان په مرسته باندې پاکستان د بھارت یو لویه دهشتګردۍ منصوبه ناکامه کړې ده. فورسز 31 دهشتګر وژلي دي. دغه دهشتګر د افغانستان نه پاکستان ته راوختل چې فورسز په وزیرستان کې کاروایی کړې ده. په درې مختلف اپریشنز کې په مجموعي توګه باندې 71 دهشتګر دي او دغه دهشتګرد ویل کېږي چې د بھارت په وینا باندې یا د بھارت په منصوبه باندې پاکستان کې څه قسم کاروایی کوله او دغه کاروایی د پهلګام واقعې وروسته د بھارت د دنیا ته ښودلو چې موږ بدل واخیست. حالن کې د پهلګام واقعې نه پاکستان مخکې له تعلقۍ اظهار کړی دی، خو مودي حکومت بار بار د الزام په پاکستان باندې لګوي او بیا دا پیشنګویي شوې وه چې اوس بھارت په خیبر پښتونخوا یا بلوچستان کې څه قسم کاروایی کول غواړي او هم په دغه سلسله کې پاکستان ته دغه دهشتګر رالیږي او دا دریم اپریشن دی چې فورسز یې کوي او د هغې په نتیجه کې په 2 ورځو کې په مجموعي توګه باندې 71 دهشتګر پاکستان ووژل. ویل کېږي چې دغه دهشتګر چې دی په دې کې زیاتره افغان وګړي دي او دا چې کله پاکستان ته راوختو نو دغه انټیلیجنس معلومات افغان حکومت د پاکستان سره شیر کړي دي. پاکستان او افغانستان ترمنځ هم ډېر ټینس ماحول خو دې کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ډیلیګیشن تبادلې شوې، وزټس پکې وشول او معاملات ښه کېدو طرف ته راغلل او اوس دا ښکاري چې دواړه ملکونه په دې باندې متفق شوي دي چې په مختلفو معاملو کې شعبو کې د یو بل سره تعاون وکړي. هغه کې دهشتګردۍ خاتمه ده، تجارت دی یا د کډوالو معامله ده او که موږ په تاریخ کې هم وګورو چې کله د پاکستان افغانستان کله د بھارت او د پاکستان ترمنځ تعلقات خراب شوي دي نو په هغې کې افغانستان همیشه د پاکستان سره ودرېدلی دی.